سلامونه په دې هیله چې ټول جوړ او روغ وي. نن غواړم چې د کار موندنې او یا هم د کار پیدا کولو په طریقه زه تاسو پوه کړم او په کاناډا کې څومره خلک اوسیږي او د کوم هیوادونو خلک اوسیږي د هغې په مورد همچنان د دوی فیصدي ما پیدا کړو چې څومره فیصدي خلک د کوم هیواد په کاناډا کې اوسیږي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، معلومات به تاسو ته اضافه شي. نو کوم سوالونه چې تاسو په ذهن کې د کار پیدا کولو او کاناډا ته راتګ ستاسو په ذهن کې ګرځي هغه مکمل حل کیږي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، هیر به نشي. مننه. ملګرو ګورئ، د انډیا خلک په کاناډا کې تقریبا 32% دي. 32% د انډیا خلک په کاناډا کې ژوند کوي او دوی راغلي دي. دوی چې څه رقم راغلي دي، دوی د روابطو په اساس مثلا یو انډین دلته راغلی په کاناډا کې او دلته بزنس خلاص کړی. نو دغه انډیا خپل نورو انډیا خلکو ته هغه د وظیفې لپاره هغه ورلګلي دي، ورقې ورلګلي دي تر څو دوی هم کاناډا ته راشي او دې په اساس د انډیا خلک دلته ډیر دي. او بل د انډیا والا خلک تحصیلي ویزو باندې دلته راغلي دي. کله چې دوی تحصیل دلته یعنی تحصیل سر ته رسولی تحصیل، نو دوی همدلته د پی آر لپاره اپلای کړی. نو کله چې په کاناډا کې تاسو تحصیل وکئ او کاناډا حکومت تاسو ته پی آر درکوي، ځکه چې دلته تاسو کار کوئ، دلته هم درس وي او کاناډا خلکو ته ضرورت لري، همدې په اساس دوی ته هغه هم ورکوي، قبولیت هم ورکوي. د چین خلک 8% دي. 8% چینایي خلک هم دلته اوسیږي. چینایي خلک هم چنان همدلته بزنس خلاص کړی او نورو چینایانو ته هغه ورلېږلي دي، مثلا افر لیټرونه ورلېږلي دي. دا یو مسله. بله مسله د چین نظام کمونیستي نظام دی. نو کمونیستي نظام تاسو ته ښه پته لګېږي چې لږ زره په خلکو باندې فشار راولي تر څو خپل آزاد فعالیت ونه کړي په هغې هېواد کې. دې په اساس همچنان چینایان دلته راغلي دي. فلیپیني تقریبا 4.3% په کاناډا کې اوسیږي چې دوی همچنان همدې له طریقه راغلي دي، د کار له طریقه او د درس له طریقه راغلي دي. نایجیریا 3.8% خلک دي. 3.8% خلک دي چې زه د دوی هغه اصلي اګراف دلته زه اچوم، تاسې وګورئ. د فرانسې خلک 3.2%، امریکا 3%، ایران 2.8%، کوریا 2.1%، پاکستان 2%، افغانستان کېدای شي 0.2% وي، ځکه چې افغانستان خپل نفوس یې کم دی. موږ نفوس پوهېږي چې 15 میلیون نفوس لرو په مجموع کې، او دوی چې کله دلته راشي هغه فیصدي ډېر ټیټ وي. نو هغې په اساس د افغانستان فیصدي دوی په هغه کې په سایډ کې نه دی اچولی. د کار موندنې طریقه او یا هم آفر لیټر په کاناډا کې 2 قسمه دي. یو آفر لیټر د کار لپاره دی او یو آفر لیټر د پی آر لپاره دی. د کار لپاره همچنان تاسو کولی شئ چې یعنی مختلفو کمپنیو سره تاسو ارتباط ونیسئ. زه څو روشه دي چې تاسو آفر لیټر په کاناډا کې پیدا کړئ، زه هغه روشونه تاسو ته دلته درښیم. ګورئ، اول روش هغه خلک چې تاسو په کاناډا کې پیژنئ، ملګري، دوستان، نو هغوی له طریقه تاسو کولی شئ چې ځان ته آفر لیټر پیدا کړئ. مثلا زه دلته زه اوسیږم، زه چاته آفر لیټر لیږم، مثلا خپلو خپلوانو ته، ملګري ته. په کوم شکل؟ زه په کمپنۍ کې چې کار کوم، په کومه کمپنۍ کې، هغې کمپنۍ والا ته وایم چې ته زما تره زوی ته او یا هم ماما زوی ته یو آفر لیټر جوړ کړه او دلته راشي او تا سره کار وکړي. نو یو قرارداد هم د هغې سره زه د دې قرارداد امضا کوم تا سره چې هغه چې دلته راشي او تا سره به تر 3 کاله پورې تا سره دلته وظیفه کوي، کار کوي. دا قرارداد خط او دلته بیا دوی ته هغه څه ورکوي، آفر لیټر ورکوي. دویم،
دویم شپږ معتبر سایټونه دي چې دلته همچنان په انګلیسي کې تاسو ته لیکم چې تاسو هغې سره په مشکل سره برابر نشئ. یو چې دی مونستر دی. مونستر یوه غټه کمپنی دی په کاناډا کې چې ډیرو خلکو ته ضرورت لري تر څو دوی سره کار وکړي. مونستر. دویم اندت ډیر یو مهم سایټ دی چې تاسو کولی شئ چې د اندت سایټ له طریقه تاسو ځان ته کار پیدا کړئ. تاسو سره مثلا اندټ کې کار پیدا کولی شئ که نه، هلته چې اندټ ته ورننوځئ هلته ډېرې نورې کمپنۍ همچنان په اندټ کې دي چې تاسو هغه کمپنۍ سره تماس نیسئ او یا هم خبرې ورسره کوئ، مسج ورته کوئ، ایمیل ورته لیکئ چې زه مثلا اسناد لرم په دې بخش کې. هلته چې کله تاسو په اندټ کې وظیفې پیدا کړئ، مثلا دریوري او یا هم طبابت بخش کې او یا هم انجینري بخش کې، یو ځوان ایمیل ورته کوي چې زه د انجینري اسناد لرم، یعنی ما انجینري خلاص کړی په دې هیواد کې او تقریبا 8 کاله یا 2 کاله یا 3 کاله د انجینري په بخش کې زه تجربه لرم. زه غواړم چې تاسو کمپنۍ کې زه کار وکړم. تاسو خپل سی وی لیکئ، سی وی منظم کوئ، هغې نه وروسته د ایمیل ته ورلیږئ، خپل سی وی لیږئ. سی وی ډېر یو اساسي وی وي، ګورئ ډېر برجسته سی وی وي. هغه سی وی وي چې یعنی اپډیټ شوی وي، زوړ سی وی نه وي. دریم ګلاس دور همچنان یو سایټ دی، یو کیدای شي یوه کمپنۍ وي چې تاسو دې کمپنۍ ته همچنان اپلای کولی شئ. بل ورک پلیس دا همچنان یوه کمپنۍ دی چې تاسو د دې کمپنۍ له طریقې کولی شئ چې تاسو ځان ته آفر لیټر پیدا کړئ. بل چې دی ګوګل فور جاب. تاسو خو پوهېږئ چې ګوګل ډېره غټه کمپنۍ دی. هغه خلک چې کمپیوټر یې لوستلی وي او یا کمپیوټر ساینس څخه فارغ شوي وي، کولی شئ چې په ګوګل فور جاب کې اپلای وکړئ چې ووایي چې زه تاسو په هغه کې په سایټ کې زه کولی شم چې کار وکړم او زه تاسو ته صادقانه خپل کار مخ ته وړم. بل چې دی ایلوټا هم یوه کمپنۍ ده چې تاسو کولی شئ د دې له طریقه تاسو ځان ته کار پیدا کړئ. ښه، دریم کاریابی.ca. دا کاریابی.ca چې دی دا د ایرانیانو سایټ دی او دلته افغانستان خلک هم کولی شي چې دوی اپلای ورته وکړي. یوازې فارسي زبانه خلک کولی شي، نور خلک نشي کولی. کله چې ته په فارسي خبرې کولی شي یعنی فارسي د زوی ته کولی شي چې دلته اپلای وکړي چې وایي چې زه همچنان په فارسي پوهېږم او غواړم چې تاسو په سایټ کې زه هغه وکړم، تاسو په کمپنۍ کې زه کار ترلاسه کړم. او بل تاسو کولی شئ چې له فیسبوک له طریقه تاسو په فیسبوک کې سرچ کوئ. فیسبوک کې معتبر پیجونه دي او یا هم کمپنۍ دي. تاسو کولی شئ چې هغه پیجونو ته تاسو ایمیل وکړئ یا مسج ورته وکړئ او یا هم کمپنۍ ته او یا هم خلکو ته، کاناډایانو ته چې زه په دې بخش کې ډېر تجربه لرم، زه غواړم چې تاسو سره کار وکړم. ښه، څلورم، اول، دویم، دریم، څلورم، پنځم چې دی self annotating maybe yes self annotating. زه یې لیکم، انګلیسي مورنۍ ژبه نه ده، خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، لږ زره درک وکړئ. self annotating ویب سایټ دی. تاسو کولی شئ چې د دې له طریقه همچنان ځان ته کار پیدا کړئ. شپږم چې دی جاب بانک چې دی ډېر یو مهم، ډېر یو زبردست، ډېر یو خوندور یو سایټ دی چې تاسو کولی شئ چې د دې له طریقه همچنان تاسو کار ځان ته پیدا کړئ. اووم چې دی لینکدین چې دی دا همچنان ډېر خلک نه استعمالوي، لکه فیسبوک په شکل یو اپلیکیشن دی چې تاسو په خپل موبایلو کې ډاونلوډ کوئ. زه نوم دلته لیکم، تاسو ډاونلوډ کوئ او هغې نه وروسته تاسو کولی شئ چې وظیفه ځان ته پیدا کړئ. لینکدین چې دی یو ډېر یو مهم پلتفارم دی چې دلته په خارجي هیوادونو کې دوی استفاده کوي. او مهم څه دی؟ مهم تاسو سی وی جوړول دی چې تاسو ډېر یو زبردست سی وی جوړ کړئ. ګورئ افغانانو، زه پوهېږم چې ټول غواړي خارج ته لاړ شي، مثلا کاناډا ته راشي، امریکا ته لاړ شي، لندن ته لاړ شي، اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. د کوم اعلانات چې تاسو په فیسبوک کې ګورئ او یا هم په یوټیوب کې ګورئ، لکه چې زه پښتو یم، نو داسې فکر ونه کړئ چې دا ډېر آسان دی. صحیح، ډېر آسان دی.
یوازې موږ تاسو ته راهنمایي کوو چې د دې له طریقه تاسو کولی شئ چې ځان ته کار پیدا کړئ. دا په دې معنا نه ده چې موږ تاسو ته وظیفه درکوو، یعنې تاسو راولو کاناډا ته. یوازې تاسو ته معلومات درکوو. د دې معلوماتو له طریقه تاسو کولی شئ چې ځان ته کار پیدا کړئ. صحیح؟ او کوشش وکړئ چې دا وخت نیسي. داسې نه ده چې اتومات تاته کار پیدا شي او تاته فلټر در ولیکي ته اتومات دلته راشي. یو ځان ته دا یو سیستم دی، یو پروګرام دی چې دا پروګرام تاسو باید سر ته ورسوئ. داسې نه کېږي چې تاسو اتومات زر تر زره باید کاناډا ته راشئ. زمونږ افغانان ډېر عجله لري په یو کار کې چې باید زه زر تر زره ورسېږم. نن سبا کوي ګوري چې 2-3 کاله تېر شوي هماغه خپل ځای کې پاتې وي. که چیرې تاسو کار د نن ورځ نه شروع کړئ او کوشش وکړئ په دې باندې چې تاسو سرچنګ وکړئ، ځان ته پیدا کړئ، زه مطمئن یم چې تاسو یو څه لاسته راوړئ. باور وکړئ تاسو یو څه لاسته راوړئ. صحیح؟ نو دغه معلوماتو په دې هیله چې د دې معلوماتو څخه همچنان تاسو یو څه اخیستی وي او څه مو برداشت کړي وي. نو هیلهمند یم چې صفحه در سره لایک او سبسکرایب کړئ. نو دومره زحمت زه وباسم معلومات تاسو ته پیدا کوم. نو تاسو همچنان زما تشویق لپاره صفحه در سره سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او ویډیو همچنان تر اخره پورې وګورئ. ویډیو ما سکیپ کوئ. صحیح؟ ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته یو څه پته ولګېږي، تاسو ته معلومات ډېر شي چې تاسو څه رقم ته کولی شئ چې اپلای وکړئ. صحیح؟ نور مو په خدای سپارم. دغه و د نننۍ ورځې ویډیو. که تاسو غواړئ چې بل موضوع نه زه تاسو ویډیو جوړ کړم او معلومات پیدا کړم په کمنټ کې ولیکئ.